د معرفت په دغه مراسمو کې د عامه روغتیا وزارت د صحي خدماتو معین مولوي عبدالولي حقاني، د هلمند ولایت مرستیال والي مولوي محمد نبي حماس، د بېلابېلو ریاستونو رئیسانو، د عامه روغتیا ریاست اړوند مسؤلینو، د ولسوالۍ د روغتیا مسؤلینو، ډاکټرانو او ګڼ شمېر نور مسؤلینو ګډون کړی و. د عامه روغتیا وزارت د صحي خدماتو مرستیال مولوي عبدالولي حقاني د هر اړخیزې اصلاحي وینا ترڅنګ ډاډ ورکړ چې د هلمند لپاره به د صحي خدماتو په برخه کې لا زیات کار وکړي ترڅو د دې ولایت هرې سیمې ته یاد خدمات په کافي انداز ورسیږي او د خلکو ستونزو ته رسیدنه سوې وي. ښاغلي حقاني زیاته کړه د ریاست الوزرا د عالي مقام د حکم په اساس ډاکټر نقیب الله فاتح د هلمند د عامه روغتیا ریاست د رئیس په توګه ټاکل سوی او مخکنی رئیس کاري شفیع الله فیضاني بیا د مرستیال په حیث دنده ولري. او موږ وزارت هم تاسو ته دا اطمینان درکوو چې هلمند ته به زموږ ډېره زیاته توجه وي. کوم مسؤلیت چې موږ ته سپارل شوی دی د عامې روغتیا د وزارت کوم مسؤلیت چې وي، نو کوم روغتونونه شفخانې چې دلته وي هغې ته به موږ د ارتقا کوشش کوو. او بل هلمند ډېره لویه اراضي لري، ډېر لوی لرې لرې کلي دي، خلک یې صحت ته لاسرسی نه لري. نو کوشش کوو چې هغه ځایونه چې خالي نقطې دي، خلق لاسرسی خدماتو ته نه لري، موږ به کوشش کوو چې هلته خلکو ته روغتونونه جوړ کړو، کلینیک جوړ کړو او د خلکو لاسرسی صحي خدماتو ته ورسوو. د عامه روغتیا وزارت مرستیال په نظام کې تغییر او تبدیل د چارو د لا ښه سمون په موخه مهم اصل یاد کړ. د مخکني رئیس د ښو خدمات څخه مننه او قدرداني وکړه او نوي رئیس ته په چارو کې د بریالیتوب هیله وکړه. د هلمند مرستیال والي مولوي محمد نبي حماس په دې مراسمو کې د تقوا، دیانت او د مسؤلیت د حقوقو په اړه علمي او هر اړخیزه وینا وکړه. مسؤلین د اسلامي احکامو او افغاني ارزښتونو په رڼا کې خپلو دندو ته متوجه کړه او په دې اړه لازمې سپارښتنې وکړې. محترمینو، جناب محترم فضیلت مآب معین صاحب ته اطمینان ورکوو چې د هلمند ولایت لکه څنګه چې په تیر شل کلن جهادي دور کې دومره قربانۍ ورکړې دي چې له اسلامي امارت سره یې جلا بیلګې شته، داسې الحمدلله په اوسني عصر کې په اتحاد کې، په اتفاق کې، په اطاعت کې، په اخلاص او صداقت کې هم داسې بیلګې لري. دلته بالکل په ټول ولایت کې د ټولو اداراتو ترمنځ اتفاق سته، اتحاد سته، هماهنګي سته، اطاعت سته، اخلاص سته، صداقت سته. الحمدلله تر اوسه موږ له هیڅ نوع مشکل سره نه یو مخ شوي. خدای مه کړه چې یو چا د یا بې اطاعتي کړي یا اخلاص نه یې کړی، صداقت یې نه یي. مرستیال والي د مخکني رئیس له فعالیتو مننه وکړه او نوي ټاکل سوي رئیس ته په چارو کې د همکارۍ ډاډ ورکړ.